د بلخ پوهنتون د محصلینو ترمنځ د دوحې تړون کتاب تشریح او د معرفت تقریري سیالۍ ترسره شوې. په یادو سیالیو کې 25 تکړیالانو برخه اخیستې وه چې تقریبا د 1500 محصلینو، استادانو، مسؤلینو، د البرز علمي کلتوري نشراتي ادارې مشرانو په حضور کې د څارونکي ډلې لخوا ګټونکي اعلان شول. محصلینو یادو سیالیو کې له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او د یاد کتاب د لوستو څخه خپل لاسته راوړنې او ارزونې ناستو کسانو ته واورولې. صلح عبارت از توافق در مابین مسلمان‌ها و کفار به مدت معین برابر است در مقابل مال باشد و در مقابل غیر مال باشد و همچنان توافق از خود شرایطی دارد. در این کتاب شرایط آن را مورد بررسی قرار داده است. شرط اولی صلح و تعهد و تعهد امین است که باید توسط امیر مسلمان ها یا نائب آن صورت بگیرد. این شرط البته در نزد جمهور علما واجب است، اما در نزد امام در نزد احناف یعنی امام اعظم رحمت الله علیه و مذهبش یک امر مستحب می باشد. شرط اول این است که توافق باید توسط امیر المؤمنین یا توسط قائم مقام امیر المؤمنین، یعنی شخصی که توسط قائم مقام یعنی کسی که توسط امیر المؤمنین تعیین می شود او امضا می کند، دیگر کسی حق ندارد. دوم، شرط دوم توافق این است که در ماده های توافق یعنی چیزی که در توافق ذکر شده نباید مخالف با شرع باشد. هر چی است باید نظر به حدیث، نظر به قرآن عظیم الشان و به اساس قیاس و اجماع باشد. سوم، نکته سوم بسیار نکته اساسی است که هر کسی که یک ماده ای از توافق را نقض کند او به معنای اعلان جنگ است. دغه سیالۍ چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دعوت او ارشاد امریت په همکارۍ ترتیب شوې وه. تر 15 تنو ګټونکو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا کمپیوټر، موبایل، بایسکل او ځینې نورې د اړتیا وړ تحفې وویشل شوې او مسؤلینو یې ډاډ ورکړ چې د لړۍ به په بېلابېلو عناوینو دوام ومومي. و ما به نمایندگی اداره علمی و فرهنگی البرز به شما وعده میدیم که این برنامه ما و شما نه برنامه اول است و نه برنامه اخیر است. ما قبلا هم برنامه ها داشتیم و انشالله در آینده هم برنامه داریم. ما کوشش میکنیم که در بخش بلند بردن ظرفیت علم و مطالعه شما برنامه ها ایجاد بکنیم. برنامه ها مسابقات و دیگه مسابقات تقریری و تحریری داریم، سمینارها داشتیم و داریم انشاءالله در آینده. مسؤلین وایي چې د داسې سیالیو، سیمینارونو او کلتوري غونډو له ترسره کولو یې موخې د زده کړیالانو فکري رغونې، پرمختګ، عامه پوهاوي او د ستونزو هوارول دي ترڅو په خپلو درسونو او راتلونکي کې بریالي ګامونه پورته کړي. خو یوازې د محصلینو سره د شناخت په خاطر باندې چې ورسره شناخته سو د دې مشکلات واورو، د وپېژنو، موږ دوی وپېژنو، د دې مشکلات څنګه حل کړو. محصلین د لرو لرو ځایو څخه راغلي دي، د نورو ولایتو څخه راغلي دي، د علاقې نه بلده به وي، د استادانو سره به نه بلده وي، د صنفونو سره به نه بلده وي، د پوهنتون د ماحول سره به نه بلده وي. نو چې څنګه سمه رهبري وکړو، څنګه ښه درسونه دلته ووایي، کیدای شي دلته د هر ولایت استازي راغلي، د ولایت استازولي به کوي، پوهنتون د مدرسو د مکاتبو شاګردان دي چې دلته موږ څنګه ښه خدمت وکړو، څنګه د ښه خدمت جوګه وګرځېږو، د دې ډوډیو، د لمانځو، د شپې تېرولو ځای څنګه ښه برابر شي. د یادولو وړ ده چې د البرز علمي او کلتوري مرکز د تل په څیر د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه ګړندي ساتلي ترڅو په هیواد کې د علم او عامه پوهاوي کچه لا اوچته شي.